रिवका दस्तकारी। زیاتې نه دی کړی څه چې رومیانو مقرر کړي دي هغه اخلم په دې خبره تا زه خفه کړم. ګوره هارونه چې کله ته نشه وکړې نو بیا ستا دپاره فیصله کول ګران شي. زما فیصله که زه ماښام روټۍ سره لږ شراب وڅښم نو دې کې څه غلط دي؟ رفقې هغه ښځه دروغجنه ده، ته د هغې خبره مه منه. نه مزه مریم دالیا راځئ دننه راځئ راځئ کینې. دا ووایه مور دې څنګه ده؟ رفقې زه ډېر غوسه وم او غوښتل مې چې ته دلته څه کوې؟ زه خو یقین هم نشم کولی چې موسی د معصول نه بچ کېدو دپاره خپله لور رالېږي. هغه خو یو بزدله سړی دی. او زما لورې ته مه خفه کېږه، نه پوهېږم چې څه ووایم. نن مې خاوند ډېر زیات غوسه دی. هیڅ خبره نه ده. مور مې دا کجوري تا له راولېږلې. تا زموږ ډېر مدد کړی دی. دې ته څه ضرورت و؟ مننه. اوس راځه ستا مور او خور سره ملاوېدل غواړم. لږ پام به مې غلط شي. رفقې ترورې په خیر رالی څنګه یې؟ ښه یم. د مور طبیعت دې څنګه دی؟ ګزاره کوي. هغه د عمره د ماشومانو تپوس له لاړه. هغه څومره ښه ده چې په خپله ښه شوې نه ده خو د نورو اوس هم مرسته کوي. زما یقین دی چې په خپله به هم ښه شي. او دا راته ووایه ته څنګه یې سارا لورې؟ ستړې شوې به یې ځکه چې د مور او د کور خیال ساتي. د څه مودې نه ستړې ستومانه یمه. زه بیا امیدواره یمه. او ته یریږې چې ماشوم دې ضایع نه شي؟ زه او ایوب سوچ کوو چې یهودیانه لاړ شو. موږ انطاکیه ته د هغه خاندان خواته تلل غواړو. او خو زه بیمار یم نو څنګه سفر کولی شم؟ زما په خیال دلته پاتې کېدل دومره ضروري نه دي. بس څه وجه؟ هسې نه چې د ماشوم مې ضایع شي. رفقې ترورې داسې ښکاري چې خدای هېره کړې یمه. نه پوهېږم چې څنګه دعا وکړمه. یو وخت داسې و چې د عیسی د مریدانو دا خیال و چې خدای پروا نه کوي. په رښتیا؟ او هغوی په کښتۍ کې سواره و. عیسی د دریاب پورې غاړه ګلیل ته بوتلو. عیسی په کښتۍ کې ویده شو خو په دریاب کې یو زورور طوفان راغلو.
مریدانو سره د خپل ځان یاره شوه، لکه څنګه چې ته د خپل راتلونکي ماشوم دپاره یریږې، او په هغه وخت کې د هغوی یره هم په ځای وه، ځکه چې کښتۍ د اوبو نه ډکېده او هغوی ډوبېدی شول. نو هغوی عیسی راویښ کو او ورته وویل مالکه موږ ډوبېږو، تا سره غم نشته؟ نو هغه بیدار شو، هغه باد او دریاب ورټل او هغه د هغوی جړه واورېدله، خو بیا هغه مریدان ورټل او ورته ووی ستاسو ایمان چېرته دی؟ ولې مریدانو دپاره داسې کول غلط و چې د خطرې په وخت کې عیسی را بیدار کو؟ زما په خیال چې نه، خو مسله دا وه چې دوی دا ګڼل چې هغه یې خیال نه ساتي او په زړه کې دا شک و چې هغه یې مدد کولی شي او که نه، خو یقینا چې هغه یې خیال ساتلو او د هغوی مدد یې کولی شو، لکه څنګه چې هغه ستا او زما مدد کوي. موسی د یونس زوی ګلکار دلته دی؟ نه، هغه زما پلار دی. هغه دپاره دا خبر دی چې بیروت ته لاړ شي. ضروري ده چې په 2 هفتو کې هلته حاضر شي. فوجیانو داسې ووې چې دا جي به بیروت ته ځي. زه ځم چې دا داجي له یوسم. راځه نو. ترورې دا پکې لا پاتې وه. لورې مه خفه کېږه. د یو کال مخکې زموږ ګاونډي ناهم هم بوتلی و او هغه یو حادثه کې مړ شو. دا ډېر ګران وخت دی. ترورې دا هر څه د برداشت نه بهر دي. سوچ کوم چې خدای دا هر څه ولې نه ویني. نوره ترورې دننه راځه. په لاره تېرېدمه نو دلته مې فوجیان ولیدل. څه ویل؟ هغوی دا جي پسې چیټۍ راوړې وه چې هغه بیروت ته لاړ شي. بیروت؟ دا څه مصیبت دی، څه مصیبت دی. زما یې شوا نشته چې مدد وکړي. خفه کېږه مه نوره. او خو زه یو کال مخکې پرېښودم، اوس د خپل پلار نیکونو سره دی. دا د رومیانو مهرباني ده. ډېر برداشت دې وکړو ترورې. د څه برداشت؟ موږ ډېر برداشت کوو، نور څه کولی شو. خو خدای چېرته دی؟ هغه موږ پرېښي یو څه. تاسې راځه نو. راځه شابه. د مصیبتونو په وخت اکثر موږ دا سوچ کوو چې خدای زموږ مدد نه کوي، خو خدای په موږ نظر ساتي، خاص کر په سخت وخت کې. خدای موږ سره مینه کوي او غواړي چې موږ د مینې نه مزه واخلو. هغه غواړي چې موږ د هغه د کورنۍ حصه شو. باغ عدن رعایت کا په شروع کې خدای بنی آدم په خپل صورت پیدا کړو. هر ماښام به خدای د آدم او حوا سره په باغ عدن کې ګرځېدو، خو هغوی د نافرمانۍ په وجه د خدای نه جدا شو. هغوی د خپلې ګناه په وجه د خدای نه جدا شو. هغوی ډېر پېمانه او یره کې وو، خو د دې په باوجود هم خدای د هغوی لټون کو. لکه څنګه چې عیسی
زمونږ لټون لرالو کله چې هغه دی دنیا ته راغلو چې مونږ سره ژوند تیر کی او زمونږ دپاره مړ شي چې زمونږ ګناه او شرم ختم کی په خپلې مینې او قربانۍ سره او مونږ یو ځل بیا د خدای په کورنۍ کې شامل کی کله چې مونږ د خپلو ګناهونو اقرار کوو او د خپل ځان دپاره د عیسی قرباني قبلو نو مونږ بیا د خدای پاک حضور ته نږدې کېدی شو او د هغه بچي جوړېدی شو. ستا مطلب دی چې زه د خدای لور جوړېدی شم؟ او بالکل د هغه د کورنۍ حصه بشي. د خدای په خاندان کې شاملېدو دپاره کامل جوړېده نه دی پکار. زه د عیسی په شان نشم جوړېدی. زه کامله نه یم او زه هم نه یم. ځینې وخت مونږ ځان داسې ښکاره کوو چې مونږ کامل یو، خو زه یو بوډۍ ښځه یم، اوس بانې نشم کولی. په مونږ کې څوک هم کامل نشته. لکه د دې وړۍ په شان. سارا دې وړۍ ته وګوره. ګنده وړۍ چې پکې واښه او ګند دی. د دې وړۍ نه زما وړۍ زیاته ګنده ده. زما ګډې زما د کار زیاتولو دپاره وړۍ ښه ګنده کوي. ګډو ته پته ده چې زه بوډۍ ښځه یم او خاوند مې نشته. زما یقین دی چې دا رښتیا نه دي نورا ترورې. خو سارا ته د دې وړۍ نه څه جوړې؟ ستا څه اراده ده؟ ما وی چې زه به ځان له د نوي کور دپاره یو ښکلی شان قالین جوړ کم. نو آیا دا به ښایسته وي؟ او بالکل. ما د دې دپاره څه رنګونه تیار کړي دي. نو ته وګوره چې دا وړۍ اوس تا ته څنګه ښکاري. ګنده، خو تا ته په خپل ذهن کې پته ده چې کله ته دا ووینځې، صفای کې او قالین ترې نه جوړ کې نو دا به څومره ښکلی ښکاري. نو دا به ښکلی وي که نه؟ او نو داسې خدای پاک هم دی. هغه ستا د حالت نه ډیر ښه خبر دی، خو هغه ستا د هغه حالت نه هم خبر دی چې کله هغه ستا ژوند په مکمل طور بدل کی. نو خدای ته ښکاري چې زه د دې وړۍ په شان ګنده یم، خو هغه په دې پوهیږي چې زه به په جنت کې یم. او کله چې ته خپل ژوند عیسی له ورکې نو خدای به ستا ژوند بیخي بدل کی او ستا په ژوند کې به خپل کار سرته رسوي، ځکه چې ته د هغه د کورنۍ حصه یې. کله ناکله زموږ ژوند هم د هغې وړۍ په شان دی چې د قالین دپاره راښکلې کېږي او تیارېږي. ځینې وخت موږ حوصله وبیلو. او ترورې مونږ هم کمزوري یو. او لکه څنګه چې وړۍ په ګرمو اوبو کې رنګ کېږي نو په دې ډېر وخت لګي. زمون رور پولس رسول چې اوس په روم کې قید دی، هغه په خپل یو خط کې لیکلی دي چې مونږ د خدای پاک خاص مخلوق یو، چا چې مونږ په عیسی مسیح کې د نیکو کارونو دپاره پیدا کړي یو. خدای پیدا کړي یو؟ او دې قالین ته وګوره، دا چا جوړ کړی دی؟ ما جوړ کړی. په دې وستا ډېر وخت لګېدلی که نه؟ او ډېر زیات وخت. د دې په جوړولو خوشحالې دی؟ او ډېره. خو اوس دې ته په کتو هم خوشحالېږم. یاد ساته چې د یو ښایسته څیز مکملېدل ډېره خواري غواړي. دا یو لوی کار دی او زموږ د ژوند سفر هم اوږد دی. ډېر اوږد. زموږ ژوند خو داسې دی لکه د ژمي مازدیګرې. دا به ډېر زر تېر شي، بس دغه ژوند دی نو. زما یې شوه. او ترورې
ته په عیسی ایمان وساتې او د خدای پاک په خاندان کې شامل شي نو بیا ته د خدای پاک سره د زړه ټولې خبرې کولی شي او خپل ټول فکرونه هغه ته سپارلی شي. زموږ پطرس رسول ویلی دي چې خپله ټوله پریشانی مالک له ورکوي او هغه ته یې وسپارئ ځکه چې هغه ستاسو خیال ساتي. څنګه داسې کولی شو؟ هغه سره د خبرو په وسیله؟ او د هغه ته هر څه ویلی شي. ته خو داسې ویې لکه چې خدای پاک ډېر نږدې دی. ډیرو خلکو په عیسی باندې ایمان راوړی دی او هغه هغوی ته ډیر نږدې دی او هغه ستا ملګری جوړېدل غواړي. تاسو دعا وغواړئ چې هغه تاسو ته خپل ځان څرګند کړي. اول دا دعا وکړئ: زه به خامخا ستا په دې خبرو باندې سوچ وکم. خو اوس ماله پکار دی چې خپلو ګنده ګډو له واپس لاړه شمه. هم دغه شان دعا به غواړم لکه څنګه چې تا وویل. تاجي ولې زما لورې مریم دا چټي سپایانو روړې ده. ماله پکار دی چې بیروت ته لاړ شم. بیروت ته؟ هلته د ګلکارانو ضرورت دی. هغه ګریپا هغه ځان زمونږ باچا ګڼي خو د رومیانو چمچه دی. که بیروت کې هر څه کېږي دې سره زمونږ څه کار دی؟ هلته مه ځئ. ته ولې د هغه غدار مدد کول غواړې؟ داوده د خپل رور په مخ کې داسې خبرې مه کوه. ته نه غواړې چې د حقیقت واوري؟ مطلب دې څه دی؟ ته دا غواړې څه چې موږ په رومیانو باندې ووجنې؟ دا خوله دې بنده که. د رور سوچ وکړه، د خویندو سوچ وکړه او د خپلې مور سوچ وکړه. داجی مزه مریم تم پته ده، نو تم پته ده. بېشکه دا د خدای مرسي نه ده. د دې کاپیرانو خبره مه منه. تا ته پته ده چې دی د خدای د کور بې حرمتي کوي. ستا مدد سره به دی نور زړور شي. داوده تا ته پته ده زه به ځم. خدای ته پته ده چې زه به ځم. زما سویه تا ته پته ده چې څه به کېږي که انکار وکړم. په دې کیسه کې تاسو د کم یو کردار په شان یې؟ تاسو چرته په سختو حالاتو کې دا محسوس کړي دي چې د خدای پاک نه لرې شوي یې؟
مالک عیسی مسیح چې په کشته کې و نو دا کیسه تاسو ته د تکلیفونو په باره کې څه ښودنه کوي. د سارا د قالین جوړولو کار زموږ په ژوند کې د خدای پاک د کار په هکله د څه ښکارنه کوي. د خدای پاک د لور جوړېدو څه مطلب دی؟